وچا ته سوځېدلې درملنه دې ونه کړه؟ نه ولې؟ پیسې نه پیسې نه زموږ راځي چې کور ته ځو را سره اوسئ. السلام علیکم. زمندو یو داسې مور یو داسې فامیل خدمت ته راغلی یم چې شپږ اووه لورګانې ور په غاړه دي او اقتصادي ستونزو سره لاس په ګریوان دي. جون مې دغه ستیا وروره دغه خاون مې دی اوس هم وتی دی 100 روپۍ باندې چې کار یې وروره کوي داسې نه چې نه کوي دا لاسونه یې پل شي بل تشې تږي دي او بل داسې صورت کې جوړ نه دی خپله اوس زما دغه ماشومان له رزق کور په کور ټوله مې راوړه مې ورته خپله اوس زما ماشومان مې د مختب په اروان دي سبق په اروان دي چې وي خوري که ناست وي وړې دغه باندې کې ترپال باندې ویده کېږي برق نه او شمسي م نشته بیا چې ډېره سخته وي بیا پام لاندې ولمبو د ګرمۍ د وجې د یخنۍ درسته یخنۍ کې ډېره شوي جراب یې لیدلي دي ښه کور باندې لیدلی دی د ګرېدو ښه لیدلی نه دی باندې خلکو په اروان دي خلک بیا راشي مالې مور د پلانکي جراب یې غوستې هغه غوستې زه خیره زه پلار دې ترغې په د لاسه کوم هغه دغه باندې د لاسه کوم زه دغه یم چې تاسو سره دغه لرم چې دغه ماشومان سره مرسته وکړئ خو دغه سبق وي مکتب وي دغه کور په کور باندې څوک یې ورکوي څوک نه وي څوک یې رټي څوک یې شړي څوک څه ورته وي وروره دغه خپله د اعصابو تکلیف لرم معدې تکلیف لرم وینه مې کمیږي ځان به نه وي زمرک په اخره مرګ دا کار نه څه کوي دا کو ډوډۍ غواړي ماشومان دي بس دغه چې وي وروره باد و باران چې شي بیا ناست وي جنۍ راټوله او چغېږي مسایب له همسایه هم نه ورکوي اوس وخت دی د کور د 1000 روپۍ راباندې ولاړې دي دغه لور مې سوي ده تاسو دې وګورئ مه کوه بچه برنامه چلېږي ښه سوې ده موږ ته معلومه ده ښه دا سوې ده دا سوي وه سخته سوي وه چې اوس به 100,000 روپۍ افغانۍ راباندې ولاړ سبا یې غواړي بېګا یې ورنه غواړي نه نو په سبا یې غلام الله تعالی نه کوي ورسره چې کار نشته غټ مشته د کور بل بنده مې نشته دغه حالات مې دی وروره او تېروي و سبا تر بېګا وغولم الله سبا کې بیا که کوم وګرځي ګوره ټوله کنې الله له صبر کوو بیا ناستې بیا چغېږي بیا چاړي بیا جاړې بس هغه دغه باندې غولوم چې نه اوس دې پلار راوړي اوس دې پلار راوړي او پلار هم کار وي کوي که نه کار وکړي لاسونه پالش دی خراب دی همسایه وګرځېږم ناننې وټې دغه جلۍ وتلې تاسو په تمه ناست وه څوک به راشي یو وټې کله ماړه چا ویر کړې وه بګیاني په نارې وه هغه به سره ما ټکور کې مې لاس ویر کړه هغې مې د لاسه کړه نور الله وسیله دار دی وچا ته سوځېدلې درملنه دې ونه کړه؟ نه ولې؟ پیسې نه زموږ دغه ماشومان وګورئ نو زمونږ وګورئ چې دغه څونه یوه ښایسته ماشومه ده او سوځېدلی ده او درملنې یې شوې نه ده. زموږ برنامه چلېدله نور ما منې کړه چې میخه و دا سوځېدله ده او درملنه یې نه ده کړې. دغه لور مې زه ورته سینې وړی 3 میاشتې سینې تکلیف لري او دغه هم لري دا ټوله وړه چې مې دا وولم به وټوخېږي بیا سبا داره داسې بېزاره که نشه چې کړي داسې بیا ځای کې بیا ورسې ورځي د روپۍ داره کې نشته دی هسپتال داره کې نشته چې په تشې باندې وځو که تاسو دغه د حالات به دې خو یوره وتورېږي که نه بیا ګل دې مخ خپله باندې ځګ ورځوي وړ دي چې مې دا سینې تکلیف دی پوه و زموږ داسې یو فامیل دی چې تقریبا په برنامه کې تاسې ګورئ چې شپږ لورګانې دي هغه 3 کو پیغلې دي او دغه یو زوی دی نو زموږ تاسو دغه د کور حالات اندازه لکولی چې کور وګورئ چې کوم فرش دی دغه فرش وګورئ چې فرش هم تکه دی نو زموږ ما مخکې برنامو کې هم دغه خبرې کړي وو چې زه طرفونو کې ګرځم زما برنامې یعنې زه ښار کې ډېر کمي 10 کیلومتره 40 کیلومتره 50 کیلومتره سفر کوم په دې سفر کوم چې دغسې خلک په اطرافونو کې اوسېږي دوی ته مرسته مشکل یا نه رارسېږي نو زموږ دغه د کورنۍ خبرې هم تاسې واورېدلې او زموږ اصول چې موږ هر کور ته ځو لومړی مرسته زموږ د بنسټ له طرفه وي چې موږ یې ورکوو پورې دغه یو 100 روپۍ به درکړم د زمانو دغه به واخلم دغه ماشومانو ته یو څه واخلي لمونځ وکړم زم چې ټوله شپه لمانځه کې نو چې خدای به غدي حالات نه موږ مرګ ښه دی ما ښه دی او دغه حالت نه مرګ بهتره دی دا بچي مې در په در زه در په در په دغه صورت کله څوک بې عزته کوي کله څوک راباندې شخن وایي غټه غزوانه یې خیر غواړي او کله وي کله نه باد لنه باران لنه الله تعالی راباندې اورېږي شپې تېرې کړې سختې او تېرېږي راباندې دغه د نقص دی الله تعالی دغه ژوند دا نظام دی موږ یې تېروي زموږ د وایي په منځ کې دعاګانې کوم چې یا الله مرګ راکړه او نو ټول نه هیله کوم چې دغه ژوند دی خبرې مه کوئ دغې شپږ لورګان دی څه به وکړي چې دغې د مور خاوند هم په ناروغۍ اخته دی زموږ هیله کوم خیر دی که مرسته نه ورکوئ
ورنه یو هیله کوي چې مورجان یا خورجان نشته د معافیکه بس خوري دعاګانې کوي ان شاء الله به ستا خدمت ته راځم یار مسلمان سره تاسو سره خدای ډیر خو وکړي دا موږ ماشومان سره کومک وکړو تاسو نه مننه ډیر مننه دا ماشومان سره رزق هم ته برابر کوي دا مونږ او د تاسو له موږ دعاګانې زموږ ته د فامیل سره خبروي نو زموږ خبرې ډېرې دي زموږ د زموږ د فامیل سره خبرونه ان شاء الله به ستاسو خدمت ته درېږم. الله حافظ. زمونږ په فیسبوک پاڼه کې د سبسکرایب بټن فعال شوی دی. هغه ورونه چې بار اوسېږي هغوی نه هیله کوو چې زمونږ دغه ویډیو سبسکرایب کړي. عزتمندو ستاسې د اکاونټ نه به زمونږ اکاونټ ته 15 روپۍ راځي او دغه 15 روپۍ به داسې ناچار